په یو ښکلي پښتني کلي کې یو کونډه مور د خپلو 6 لوڼو او یو زوی سره اوسېده. د دوی ژوند ډیر ساده او سخت و. د کورنۍ مشر یعنې پلار 2 کاله مخکې وفات شوی و. له هغه وروسته د کور ټولې ستونزې د مور پر اوږو ورپاتې شوې. د مور یوازینی زوی حمید نومېده. حمید لا 20 کلن ځوان و، خو د عمر نه ډیر هوښیار او زحمتک و. هغه به هر سهار د لمر له راختلو مخکې پاڅېده، لمونځ به یې کاوه او بیا به د کار لپاره وتلو. د دوی کور کوچنی او زوړ و. کله به باران وشو د کور له چته به اوبه څڅېدې. مور او لوڼې به په یو کونج کې راټولېدې او دا به یې کوله چې ژمی په خیر تیر شي. حمید به کله په کروندو کې مزدوري کوله، کله به یې لرګي راټولول او بازار ته به یې وړل، او کله به یې د خلکو د کورونو په جوړولو کې کار کاوه. هغه به د ورځې تر پایه ستړی او خاورین کور ته راستنېده، خو د خپلې مور او خویندو د موسکا په لیدلو به یې ټول ستړیا هېروله. یوه شپه مور ورته وویل: زویه، ته ډېر زحمت باسې. زه ویریږم چې ناروغ نه شي. حمید موسکی شو او ویل: مورې، تر څو چې تا او زما خویندې خوشحاله یاست زه هیڅ ستړی نه یم. کلونه تېرېدل او خویندې ورو ورو لوی دي. مشره خور د واده عمر ته ورسېده، خو د کور حالت دومره ښه نه و چې د واده لګښتونه برابر کړي. حمید پرېکړه وکړه چې نور هم زیات کار وکړي. هغه به د ورځې کار کاوه او کله کله به یې د شپې هم د خلکو په باغونو کې ساتنه کوله. 2 کاله یې پیسې سپمولې. بالاخره د مشرې خور د واده ورځ راورسېده. ټول کلی د هغوی خوشحالۍ ته راغی. که څه هم واده ډېر ساده و، خو د مینې او عزت نه ډک و. کله چې خور د خپل نوي کور پر لور روانه وه، د خپل ورور لاسونه یې ونیول او په اوښکو ډکو سترګو یې ویل: وروره، ته زموږ لپاره د پلار ځای نیولی دی. زه به دې د احسان هیڅکله هیر نه کړم. حمید هم اوښکې پاکې کړې او ویل: خورې، ستا خوشحالي زما تر ټولو لویه جایزه ده. له دې وروسته 2مه خور، بیا 3مه او ورو ورو نورې خویندې هم د واده عمر ته ورسېدې. هر ځل به حمید له سره زحمت پیل کاوه، پیسې به یې سپمولې او د خپلې خور واده به یې په عزت ترسره کاوه. د کلونو په اوږدو کې د کلي خلک د حمید د صداقت، زحمت او قربانۍ خبرې کولې. هر چا به ویل: دا ځوان د خپلې کورنۍ لپاره هره قرباني ورکوي. یو ورځ د کلي یو شتمن مشر حمید ته وویل: زویه، زه ستا په شان رښتینی او مهربان انسان نه یم لیدلی. راشه زما په دوکان کې کار وکړه. حمید دا وړاندیز ومانه. هغه په ډېر اخلاص کار وکړ. د دوکان کاروبار ورځ تر بلې ښه کېده او د دوکان خاوند پرې بشپړ باور پیدا کړ. 2 کاله وروسته حمید دومره پیسې وګټلې چې د خپلې مور لپاره یې نوی کور جوړ کړ. کله چې مور نوی کور ولید، د خوښۍ اوښکې تویې شوې. هغې وویل: زویه، ما هیڅکله فکر نه کاوه چې زموږ د ژوند سختې ورځې به داسې بدلې شي. حمید ځواب ورکړ: مورې، دا ستا دعاګانې دي. ورو ورو د 6 واړو خویندو ودونه وشول. هره خور به چې خپل ورور لید، په درناوي به یې غېږه ورکوله او ویل به یې: موږ د نړۍ تر ټولو ښه ورور لرو. اوس په کور کې یوازې حمید او مور پاتې وو. مور به تل دا کوله: یا الله، زما د زوی ټول ارمانونه پوره کړه. د مور دا قبوله شوه. د کلي خلکو د حمید لپاره یو نیکه، با اخلاقه او مهربانه نجلۍ پیدا کړه. د دوی واده وشو او نوی ژوند یې پیل کړ. د واده په ورځ 6 واړه خویندې راغلې. هغوی د خپل ورور تر شا ولاړې وې او ټولې خوشحالې وې. یوې خور وویل: نن زموږ د قربانۍ ورور خپل کور جوړوي. مور د خپلو اولادونو خواته وکتل. د هغې سترګې له خوښۍ ډکې شوې. هغې پوهېده چې د سختۍ او کلونه پای ته رسېدلي دي. له هغه وروسته به هر اختر او هره خوشحالي د حمید په کور کې لمانځل کېده. خویندې به له خپلو ماشومانو سره راتلې. مور به د لمسیانو په منځ کې ناسته وه او حمید به د خپلې کورنۍ خوشحالۍ ته کتل. هغه به له ځان سره ویل: د انسان تر ټولو لویه شتمني پیسې نه دي، بلکې مور، خویندې او کورنۍ ده. اخلاقي درس: هغه څوک چې د خپلې مور خدمت کوي او د خپلو خویندو ملاتړ کوي، الله تعالی عزت، برکت او خوشحالي زیاتوي. د کورنۍ مینه د نړۍ تر ټولو لویه شتمني ده.